څنګه یو مشهوره او پخوانۍ کلیسا په مسجد بدلیږي؟ آیا صوفیا جومات چې په استانبول کې موقعیت لري یو ځانګړی او غیر معمولی جومات دی چې نه یوازې پکې اسلامي نښې او آیتونه بلکې د مسیحي عقیدې انځورونه هم لیدل کیږي. دا جومات په ترکیه کې یو له مشهورو ځایونو څخه دی چې نه یوازې مسلمانان بلکې عیسویان یې هم د لیدلو لپاره ورځي، ځکه دا ودانۍ د تاریخ په اوږدو کې هم د کلیسا او هم د جومات په توګه کارېدلې ده او د دواړو ادیانو پیرویانو ته خورا ارزښت لري. دا ودانۍ چې پخوا به د نړۍ له عجایبو څخه ګڼل کېده، په 1530 میلادي کال د بیزنطین د امپراتور اول جسټینین لخوا اصلا د ارتودوکس مسیحیت د کلیسا په توګه جوړه شوه چې د وخت تر ټولو ستره کلیسا وه او د ارتودوکس عیسویت د مذهبي، کلتوري او د سیاسي مرکز حیثیت یې درلود. د 13مې پیړۍ د صلیبي جګړو په جریان کې په کاتولیک کلیسا واوښته. بیا وروسته کله چې بیزنطینیانو بیا قسطنطنیه ونیوله، دا ودانۍ یو ځل بیا د ارتودوکس کلیسا وګرځېده. خو دا حالت د 1653 کال د می په 29مه نیټه په بشپړ ډول بدلیږي کله چې عثمانیانو د سلطان محمد فاتح په مشرۍ د قسطنطنیې یا اوسني استانبول ښار ونیو. نو دا کلیسا په جومات واوښته. داسې روایت دی چې کله محمد فاتح دې کلیسا ته ننوت نو د کلیسا ګمبز یې په غشي وویشت او په دې کلیسا کې په اول اذان کولو سره په جومات تبدیله کړه. بیا یې د شکرانې سجده ولګوله او 2 رکعته لمونځ یې ادا کړ. خو واک ته د ترکي سیکولر ولسمشر اتاتورک د رسېدو وروسته په کال 1934 کې د جومات نه د موزیم په توګه کار اخیستل کیږي. بیا وروسته په 2020 کال د ترکیې اوسني ولسمشر لخوا بیرته د جومات په توګه خلاصیږي.